ټول ولسته نیکمرغۍ زیری راوړل. برادر به د دې خلکو د زړه سروي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند، د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د کابینې محترم غړو او ګڼ امنیتي او ملکي مسؤلینو په ملتیا د روان مالیز کال د میزان میاشتې په 19مه نیټه د چهارشنبې په ورځ د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د ګټې اخیستنې او د دوهم فاز د چارو د پیل د پرانیستي په موخه سهار مهال د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه بلخ ولایت ته په سفر روان شول. محترم ملا صاحب عمل پلاوی تر غرمې مخکې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته یې د ولایتي مسؤلینو، علماو او مشرانو له لوري تود هرکلی وشو. غرمه مهال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند او لوړ پوړی اماراتي پلاوی د بلخ ولایت له نړیوال هوایي ډګر څخه د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د ګټې اخیستنې د پرانیستي ځای ته لاړل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل: د قوشتېپې کانال د افغان ولس د لسیزو د خوب تعبیر دی. دا د ولس د خولو او ستړیاو نتیجه ده. دا د افغانانو د ځان بساینې په لور د پورته کېدونکو ګامونو یوه مهمه برخه ده. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې د دې کانال د پیل پر مهال ډېرې اندېښنې موجودې وي، خو د الله تعالی په ځانګړي نصرت او د ټولو مسؤلینو په کلک ملاتړ یې دا د نن د لومړي فاز چارې بشپړې شوې. محترم ملا صاحب ګاونډیو هیوادونو ته اطمینان ورکړ چې د دغه کانال په جوړېدو سره به هیچا ته زیان ونه رسېږي، بلکې افغانستان به ورسره ښېراز او خودکفا شي چې دا چاره د ګاونډیو هیوادونو په ګټه ده. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند دا کانال د ټولو افغانانو ویاړ وباله او له هغوی څخه یې د کانال پاتې چارو بشپړولو په موخه د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه. دغه مراسم چې له لومړي فاز سره نږدې نیول شوي وو له کابل څخه پر ورغلي پلاوي سربیره پکې د بلخ جان پاریاب سمنګان بغلان ولایتي مسؤلینو، علماو، قومي مخورو او ګڼ شمېر عامو خلکو ګډون کړی و. ګلستان افغانستان که خدای کله تا به جوړ کړي. ګلستان افغانستان د وطن وکې راځئ ته افغانان سره یو لاس دي. ستا خدمت ته ملا تړلي پټینګ عزم او اخلاص دي. له غرمې وروسته ماسپښین مهال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عمل پلاوی د قوشتېپې کانال د دوهم فاز د چارو د پیل په موخه د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د شانداره مراسمو په ترڅ کې د دوهم فاز د جوړېدو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب دغو مراسمو ته وویل چې له لسیزو جګړو وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لویه پروژه د افغانانو له لوري ډیزاین، پلې او له کورنۍ بودیجې تمویلېږي. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت په خپل ټول توان سره د دغه کانال بشپړولو ته ژمن دی او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په چارو کې خنډ رامنځته کړي. په یاد مراسمو کې د سیمې اوسیدونکو، قومي مخورو او علماو د دغه کانال د لومړي فاز په بشپړېدو او د دوهم فاز په پیل سره خوښي څرګنده کړه او اسلامي امارت ته اطمینان ورکړ چې دوی یې هر اړخیز او بشپړ ملاتړ کوي. ګلستان افغانستان ازادي د امنیت دی په هر لور خوښۍ وریږي. ټول قومونه لکه ورونه یو له بل څخه ځارېږي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند او مل پلاوی د چهارشنبې ورځې مازدیګر له دولت آباد ولسوالۍ د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر ته راوګرځېدل او ماښام بیرته کابل ته راستانه شول. که خدای کله تا به جوړ کړي ګلستان افغانستان